د دوی سجدې په میانځ کې کښېنول ته جلسه وایي چې کله د سجدې نه رچک شئ بیا اول دا ترتیب اختیاروئ چې شیب شو ودروئ او د دغې ګوتې و بالکل د قبلې طرف ته وړوئ. د ځینې خلک ګوتې نو وړي تکلیف ورته، خو بیا کوشش کوي چې څومره ګوتې د قبلې طرف ته ووښتی شي دا رااړوئ او کیڼه پښه دو رانګه کوي په دا باندې د پوسه کښېنئ. ډېر خلک دا هم کوتاهي کوي چې هغه کیڼه پښه دروي او ښۍ پښه رانګه کو په دا باندې کښېني. دا بالکل غلطه طریقه ده. او چې کله کښېنئ بیا په انا بعد ښی لوس په ښي ورونه باندې کښېږدئ، کیڼ لوس په کیڼ ورونه باندې کښېږدئ په داسې ترتیب باندې چې د ګوتې ساري نه دا د ورونه بار سر ته ورسي، کورته پې تیرې نه وي یا لوس مکمل چټ ته نه وي، بلکې په داسې ترتیب باندې لوس کښېږدئ چې هغه د ورانې بار سر ته د ګوتې ساري نه ورسي. د جلسې په حالت کې و توس خپله غیږ ته کسئ، نو مخ ته کسئ، نو سیډینه ته کسئ، ځکه چې په دغه صورت کې د توس توجه، د توس خشوع دا ټوله د لمانځه طرف ته وي. او د جلسې په وخت کې دا راکښېناستل دا ضروري دي چې توس درې واره سبحان الله دا ووایئ، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ډېر خلک داس کو چې هغه د دوی سجدې په میانځ کې اول خو کښېني نه، لوس یې تیور په ځمکه باندې ایښ وي، دوه واره خالي سر په ځمکه باندې ولګوي، دا بالکل د دغه سړي لمونځ نه شي. او ځینې خلک داسې وي چې هغه رچک شي خو د ده حرکات د ده جسم نه د غاز خیزي، د ده جسم ته سکون نه ملاو شوی، دا بیا سجده ته لور شي، دا هم خلاف سنت چار دو. نو په جلسه کې توس نور دعوه هم ویلی شئ، هغه دا دي چې اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني واهدني وارزقني. دا دعوه هم تاسو ویلی شئ د جلسې په حالت کې. او که فرض لمونځ بیا کوشش دا کوي چې په فرض لمونځ کې مه یئ، او نفلي لمانځنه کې دا سنت چې کوم لمونځ دی په دا کې هم د دغې دعوو ډېر زیات اهتمام کوي. او دا هم یوه ډېره اهمه مسله ده چې د سړي دپاره تورک اختیارول دا صحیح دي او که نه. تورک دا ته وایي لکه څرنګه چې یوه ښځه په لمانځه کې د تشهد په حالت کې کښېني چې دو په یوه سیډ باندې کښېني، په کیڼ سیډ او ښي طرف ته دوی سره پښې وباسي. دا د ښځې دپاره دا طریقه ده، د سړی دپاره دا طریقه نه ده. په صحیح بخاري کې دا روایت موجود دی، د راوي دی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما. فرمای انما سنت الصلاة ان تنصب رجلک الیمنى وتثنی الیسرى. یا چې سنت طریقه دا د په لمانځه کې چې تاسو ښۍ پښه ودروئ او په کیڼه پښه باندې کښېنئ. او داسې د حضرت ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر. یا چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله لمونځ شریکوي بیا لمونځ په تکبیر باندې شریکوي، او داسې چې کله قرات شریکوي بیا هغه په الحمدلله رب العالمین په دا باندې شریکوي. او د دغې سره وکانه یفرش رجله الیسرى وینصب رجله الیمنى. او نبی علیه الصلاة والسلام په لمونځه کې هم داسې کړل چې یو ښۍ پښه دروله او کیڼه پښه باندې نبی علیه الصلاة والسلام کښېناسته. دغې نه دا معلومه شوه چې ښۍ پښه درول په کیڼه پښه باندې کښېناستل دا بعینه سنت طریقه ده. او هغه روایات چې په هغه کې د تورک ذکر دی، هغه روایات په عذر باندې محمول دي چې د کوم یو سړي عذر وي بیا په دغه صورت کې په داسې طریقه باندې لمونځ کړلی شي، او که د چا عذر نه وي بیا په داسې طریقه باندې لمونځ نشي کړلی. دا صحیح بخاري کې یو روایت موجود دی، حضرت عبدالله دا د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما زیای دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرزند هغه هم عبدالله نامه ده، د یغه زیای هغه هم عبدالله نامه ده. نو د عبدالله زیای عبدالله فرمایي چې مو یوارز عبدالله بن عمر خپل والد صاحب دا په لمانځه باندې ولده چې دا د پلاتۍ په شکل باندې نوستو او د لمونځ که، یا چې مو هم بیا د هغه لمونځ شریک پلاتۍ په شکل باندې بیا زه خپل پلور ولدم چې مو داسې لمونځ که بیا زه منع کړم. مو ته وویل چې لمونځ داسې مه که، بلکې سنت طریقه داسې چې ته ښۍ پښه ودروه او په کیڼه پښه باندې د پوسه کښېنه. بیا چې بیا مو ورته وویل چې ته خو د پلاتۍ په شکل باندې نوست یې او داسې لمونځ کې، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې زه چې دا کیم داسې لمونځ که دا د مو مجبوري ده، د مو عذر دی،
د مو پښې کمزوري دي، د مو پښې د مو وزن نشي برداشت کولای، دغه د وجې نه زه په داسې شکل باندې لمونځ کوم. خو اصلي سنت طریقه دا ده چې شی پښه ودروئ او په کیڼه پښه باندې د پوسه کښینئ. نو دغه نه دا معلومه شوله چې د سړي دپاره تورک دا نه دی بهتره، بلکې د ښځې دپاره تورک دا بهتر دی. د سړي دپاره بهتره طریقه دا ده چې دی شی پښه باندې شی پښه ودروي او د دغه ګوته د قبلې طرف ته کړي او په کیڼه پښه باندې د پوسه کښیني. الله تعالی د میشتو ته د صحیح لمونځ کړلو توفیق نصیب